بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجمان تاسو ګورئ چې فریکشن ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د اسندنګ ډیسندنګ ټرینګل پیټرن باندې غږیږو چې د پیټرن استفادې سره تاسو څنګه پروفیټیبل ټریډ کولای شئ، لاس څنګه ساتلی شئ، او همدا شان موږ تیرې ویډیوګانو کې بیسیک بګینر لیول ویډیوګانو کې موږ د اسندنګ ډیسندنګ ټرینګل پیټرن باندې کې سمپل سوي خبرې کړې وي صرف ډیفینیشن لپاره. په دې کې به ان شاء الله ایڈوانس لیول غږیږو چې څنګه تاسو په چارت کې ریل اگزامپل سره چارت کې تاسو څنګه کولای شئ چارت کې پیژنې ډیسندنګ او اسندنګ ټرینګل پیټرن او هغه نه پس تاسو استفاده وکړئ. صحیح شو. ښه یو خو دلته به زه تاول په ګرافیکل شکل درته رسم کوم چې ګرافیکل شکل تاسو ذهن کې نو تاسو به لږ اسانه یې. صحیح شو که چارت کې لږ کمپلیکس مطلب لږ سخت دی. صحیح شو. ښه دا مطلب مارکیټ روان دی، ګراف شکل روان دی. صحیح شو. بره لاړو دا د صحیح ده. دلته څه کېږي اسندنګ کېږي مارکیټ هغې نه پس ته هر څه ریاکشن چې کوي به اوس پس ته وایو چې دې نه پس تاسو کوم اصلي ریاکشن وکړئ. صحیح شو. دا وګوره دا څه شی شو، یو اسندنګ پیټرن شو. اسندنګ پیټرن شو. همدا شانتې به زه یو لاندې خواته ډیسندنګ پیټرن هم جوړ کړو. ډیسندنګ پیټرن به صحیح جوړ کړو. دا د منظم ډیسندنګ یو لاندې ګراف روان دی. صحیح شو. او دلته ګورو دا د بره د صحیح شو. دلته تاسو ګورئ نو دا چې شو دې ته وایي ډیسندنګ پیټرن د بره نه لاندې راوړو. دې به کلیر لغه شو دا چې تاسو بیا کنفیوز نشئ. ښه دا د مارکیټ لاندې لاړو. د صحیح شو. دا دی دې ته څه وایي، دې ته وایي ډیسندنګ پیټرن. صحیح شو. ډیسندنګ پیټرن وشو. دا د ډیسندنګ پیټرن شو. دا ډیسندنګ پیټرن دلته جوړ شو. دا د ډیسندنګ پیټرن لږ زره دغه دی، دا باید داسې راشي. صحیح شو. خیر پروا نه کوي. دا د ډیسندنګ پیټرن دی چې نه مارکیټ دوباره څه شو، خپل موډ ته خپل لیول ته لاړو. صحیح شو. خال د مین یو شکل در رسم کم چې اسندنګ او ډیسندنګ مین شکل څنګه دی. مین شکل دا شی دی، دا د شی دی اسندنګ دی. صحیح شو. دا د اسندنګ دی، دا د اسندنګ پیټرن شی شو، مین شکل دی. صحیح شو. دا د یو لاین داسې راځي، بل لاین داسې راځي، او دې نه پس ته ګراف چې هر خواته کراسینګ وکړي، هر خواته نه بلکې بره. صحیح شو. د اسندنګ یې باید بره کراس وکړي. او ډیسندنګ څنګه کوي؟ ډیسندنګ چې دی مارکیټ بره نه لاندې راځي. دلته مارکیټ یو سلو موډ پیدا کوي. صحیح شو. یو سلو موډ پیدا کوي. هغې نه پس ته چې کېږي مارکیټ ریاکشن ښکاره کوي. چې شو نو دلته چې شو یو ډیسندنګ پیټرن جوړ شو. کراسینګ وکړي، لاندې لاړو. صحیح شو. دلته به زه درته اے ټي پي ورته ولیکم، مطلب اسندنګ ټرینګل پیټرن. صحیح شو. او دا شی ډیسندنګ ټرینګل پیټرن. صحیح شو. دا ډیسندنګ ټرینګل پیټرن شو، دا اسندنګ ټرینګل پیټرن شو. صحیح ده. دلته به زه ورته لږ زره نوره واضح کم. ګوره اسندنګ چې دی باید مارکیټ شی وکړي بره تللی، او ډیسندنګ مطلب مارکیټ شی وکړي، مارکیټ باید چېرته وي؟ لاندې تللی وي. صحیح شو. مارکیټ چېرته تللی وي؟ لاندې تللی وي. او هغې نه پس ته به تاسو د ډیسندنګ نه فایده وشته وایم. دغه شانتې دغه تاسو د ګراف شکلونه دي، دې کې تاسو ځان صحیح پوه کړئ تر څو تاسو پکې کنفیوز نشئ. او همدا شانتې شکل هم باید تاسو ذهن کې وي. او هغې نه بعد په چارت ریل اگزامپل کې هم تاسو باید دلته څو ګورئ ما ریل اگزامپل دی اسندنګ ډیسندنګ دپاره چارت کې اگزامپل راویستی دی. ښه یو بله مهمه خبره درته وکړم، اسندنګ ډیسندنګ څه شی دی؟ اسندنګ ډیسندنګ پیټرن د ګوره یو نوم خیر مهمه نه دی، نوم سخت دی، اسان دی، پروا نه کوي. یا ځان ته اسانه کوئ. اے ټي او ډي ټي. صحیح شو. اے ټي او ډي ټي اسندنګ ټرینګل او ډیسندنګ ټرینګل. او که نوم یې بیخي نه یادوئ صرف شکل مهمه دی. شکل منظم شکل ځان سره ذهن کې کېنوئ چې داسې پیټرن هم کتو، بس هغې نه پس تاسو همدغه شان ټریډ کوئ چې اوس درته پس ته وایم. صحیح ده. ښه اوس بله خبره مهمه دا ده چې یو اسندنګ چې دی، اسندنګ پیټرن چې دی عموما چې مارکیټ بره تللی هغې ځای کې چې کله اسندنګ ښکاره شي نو مارکیټ موږ کنټینویشن دپاره یوز کوو. اسندنګ او ډیسندنګ پیټرن چې دی ټرینګل پیټرن چې دی دا موږ د کنټینویشن دپاره کاروو. څه دپاره کنټینویشن؟ مطلب دا چې دوامداره، مطلب مارکیټ بره تللی ښه ډېر بره تللی، هلته اسندنګ پیټرن جوړ شو. هغې نه بس ته اوس مارکیټ نور هم بره تللی شي که نه اسندنګ پیټرن به جوړ شو، امکان لري مارکیټ بره لاړ شي. همداشان مارکیټ ډېر لاندې تللی او هلته ډیسندنګ پیټرن جوړ شو، یعنې مطلب مارکیټ ډېر لاندې تللی او هلته موږ ته پته نه لري چې مارکیټ اوس لاندې نور هم ځي که نه ځي، که واپس برعکس تاویږي. نو هلته که ډیسندنګ پیټرن جوړ شو نو موږ دلته لږ امکان پیدا کېږي چې اوس مارکیټ نور هم لاندې تللی شي. نو هلته موږ سیل دپاره ځان اماده کوو. په اسندنګ پیټرن کې، اسندنګ ټرینګل پیټرن کې موږ بای دپاره ځان اماده کوو. صحیح شو. دا یو کلیر خبره وه. صحیح ده.
ها اوس دا اسینګ ډیسینګ پیټرن چې دی دا لکه مارکیټ یا ډیر برتل ډیر لاندې هغه نه بعد ځان خي اکثریت دا چې خاص په نظر نه راځي بار پریکټیس سره تاسو ته اسانه شي سې شو ځکه چې اسینګ ډیسینګ پیټرن چې دی لږ زره معمولی غونډې پیچره نو د څه پکې نشته ها اوس اول زو دلته موږ تیار اگزامپل سیټ کړی ځکه چې مې ویډیو ډیر وګدم نشي او دلته اسینګ ډیسینګ پیټرن پیدا کېدل لږ زره لاندې مونږ نو ما ځکه مخکې نه پیدا کړل سیده دلته زو شاته زو دا د اسینډینګ یو پیټرن شکل د موږ ډیر جوړ کړی دی اسینډینګ پیټرن شکل تاسو دلته وګورئ ګوره دلته اسینډینګ او ډیسینډینګ پیټرن چې کوم دي هغه هم لاندې کېدای شي هم اوږدې کېدای شي لکه څنګه توري ویډیوګانو کې ماته ویلو چې هغه هر یو پیټرن چې دی غټ شکل هم لرلی شي وړوکی شکل هم لرلی تاسو باید هر یو بار پریکټیس وکړئ تر څو هر یو شکل تاسو ډیفاین کړئ هر یو شکل سره تاسو بلدیت پیدا کړئ څه شو ګوره دا اسینډینګ پیټرن څنګه دی ګوره یو مستقل لین تیر شوی دی مستقل کینډل چارت چې دی مستقل لاندې یو پوینټ نه لاندې تللی دی او د لاندې ځینه چې دی مستقل شوی دی مستقل چې په یو سیټ تللی دی څه شو داسې ټچ شوی او بیا بره تللی نو داسې یو زینې غوندې شکل یې جوړ کړی مین شکل یې دا دی څه شو چې بره اسینډینګ پیټرن چې جوړیږي اسینډینګ ټرینګل پیټرن چې جوړیږي باید بره منظم ټچ شوی بره کم از کم منظم ټچ شوی لږ زره خو وته راوته پروا نه خو کم از کم چې هغه نقطې نه بار لږ ټچ شوی او چې کم لاندې نه تللی لاندې نه باید د سیوجینو شکل کې تللی یعنی مطلب د سینې تللی د سیوجینو شکل کې د سټیپ بای سټیپ بره خوا د تللی څه شو دي ته وایي اسینډینګ ټرینګل پیټرن شو ګورل تاسو ګورل د مارکیټ شوی دی مارکیټ شیر تللی بره تللی دا ګورئ یو ساته چارت دی تاسو هر یو ټایم فریم کې چې ګورئ هر یو ټایم فریم وګورئ پروا نه کوي هر یو ټایم فریم کې تاسو چارت کوئ لږ غټ ټایم فریم چارت هغې کې ګورئ بیا وړوکی ټایم فریم کې ټریډ کوئ نو تاسو هر یو کې چې ګورئ هېڅ مشکل نشته دا پیټرن ګورئ او سټریټجي د ښه ټریډ څه وخت لګوئ هغه به لګوئ صحیح شو ښه او دلته تاسو ګورئ دلته مارکیټ شوی دی مارکیټ بره تللی دی هغې نه پس ته زه دغه کوم ګوره مارکیټ شوی بره تللی هغې کې یو اسینډینګ ټرینګل پیټرن جوړ شوی اسینډینګ ټرینګل پیټرن جوړ شو هغې نه پس اوس موږ ټریډ چېرته لګوو ټریډ موږ چې دی موږ مخکې مې ویلي چې د ټریډ چې دی دې کې بریک آوټ کار کوي د بریک آوټ موږ دې ته بریک آوټ ویلی شو چې کله اسینډینګ ټرینګل پیټرن جوړ شو هغې نه پس ته بره سطحه چې کومه تا خطونه جوړ کړي دي لکه دا چې موږ دلته موږ سره دی دغه لین دا کراس کې صحیح شو دا کراس کې او یو کینډل نواله تر دریو کینډلو پورې چې بره جوړ شو یا دوه کینډلې کم از کم جوړ شي یا دوه نه څلور کینډل د مینس کې چې کینډلې جوړې شي هغه هم چې بره ټچ شوي نه وي دلته بس موږ وګورو چې بره ټچ شوي نه دي کراس نه بعد ټچ شوي نه او بره جوړ شوي هغې نه بعد موږ ټریډ لګوو نو زه به صرف دغه خط لږ ایسته کړم چې هلته موږ ته لږ کلیر ښکاره شي ښه دا مې ایسته کې او دا به مې ایسته کړو صحیح ده دلته اوس وګورئ تاسو دلته که خیال کړئ دې ځای کې تاسو که وګورئ دلته مارکیټ څه شی شوی دی مارکیټ لږ به یې زوم ان کړو دا دی دلته ګوره مارکیټ تاسو دلته که ښکاري دلته تاسو ته ګوره دا یو کینډل کراس کړی دی څه شو یو کینډل کراس دلته هم ګوره کراس کړی مارکیټ واپس لاندې راغلی دلته کراس کړی دی مارکیټ واپس لاندې راغلی خو دلته وړو کې ګوره بله خبره مهمه دا هم ده چې کینډل یې کراس کړي لږ ښې باړې والا کراس کول د کراس شوي وړې باړې والا دې کې دا ریس کې وي دا مارکیټ لاندې دی نه بره دی دلته اوس هم یو جنګ شروع دی د سیلر او د بای یو جنګ شروع دی نو دې خاطر جنګ وخت کې به تاسو ځان نه غورځوئ چې یو مارکیټ یو ښه کینډل جوړ کړي یا بره یا سور یا شین کینډل لږ ښه غوندې غټې باړې والا جوړ کړي کم از کم چې دومره کینډل خو جوړ شي یا کم از کم دومره یو ښې باړې والا کینډل جوړ شي صحیح شو ښه دلته تاسو ګورئ یو کراسینګ کړی دی یو ښه اوږد کینډل کراس کړی خو مګر څه دی ټچ دی بیا بل کینډل دی دا هم ټچ دی داخل دی مطلب ټچ دی او یا داخل دی صحیح شو ډېر چې سره دې ساحې کې د ټرینګل کې ټچ دی او داخل دی صحیح شو هغې نه پس ته دا بل کینډل چې تاسو ګورئ دا کینډل ټچ نه دی نو یو دوه درې کینډل شو دریم کینډل نه بعد دریم کینډل چې دی یا دویم کینډل دی ته ویلی شو دا کینډل ټچ نه دی دې کې موږ چیک کړو دې ځای کې موږ ښه په اسانۍ سره دلته بای لګو دې ځای کې دلته موږ بای لګو او خپل سټاپ لاس چې دی خپل سټاپ لاس یا کوم سپورټ لاین وګورئ یا د پریویس کینډل د تیر کینډل لو وګورئ صحیح شو نو دا تیر کینډل اخرنۍ ساحه د لاندې سر دی نو همداسې که د بل هغې نه نور هم تیر کینډل که دا تیر کینډل سره لږ نږدې لو لري نو هغې نه پس بیا هغه درېیم شاته کینډل لو وګورئ لکه دا چې ده نو موږ ځو دا تیر کینډل لږ لرې دی نو دې کینډل لو ګورو لو هم ټچ کړه دا هم سټاپ لاس کې خپل ټیک پرافټ یو پر 2 چنده منګالو هغه دی دې ځای کې موږ ته یو پر 4 چنده موږ ته چی کړی پرافټ ان 4 چنده موږ ته پرافټ را کړی خو موږ یو پر 3 یا یو پر
دوه موږ ښه په ارامه چیک کوو، یو پر دوه موږ ښه په ارامه پروفیټ واغستو، مارکیټ نه ووتو، ګټه اوچته شوه. صحیح شو. دغه شانتې دغه تاسو دلته خیال دی دلته وګوره مارکیټ ښه په ارامه تاسو ته څه درکړو، پروفیټ درکړي. یو ریکټینګل جوړ شو، هغې نه پس ته یو اسینډینګ ټرینګل جوړ شو، هغې نه پس تاسو څه وکړئ، ټریډ وکړئ. ټریډ کې ښه یو پروفیټیبل ټریډ و، خپل یو پر دوه چنده یو پر درې چنده تاسو پروفیټ واغستو. یو پر دوه چنده مطلب دا چې موږ $10 تاوان کوو نو $10 ګټه کوو. دا سټاپ لاس حتما ورکوئ. صحیح شو. سټاپ لاس ورکوئ اسانه چې مارکیټ ګوره دا شی نه ښه کار کوي، خو کله ناکله چې کار ونه کړي تاسو باید هغې ته آماده یئ چې کار کله ونه کړي تاسو باید څه وکړئ، سټاپ لاس درسره وي تر څو تاسو د تاوان نه بچ شئ. ښه دلته موږ سره بل اگزامپل دی، دا دی موږ سره دلته بل اگزامپل دی. دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو وګورئ دا مې رانږدې کړئ. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې دلته تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې دلته څه شوی دی مارکیټ کې. دلته یو مارکیټ څه شوی موو بره کړی ده، مخکې نه بره دلته سایډ وی لږ تللی دی، خو نور مخکې نه بره تللی مارکیټ. صحیح شو. دلته وګورو شاته ګوره مارکیټ دې ځای نه بره روان دی. صحیح شو. ډېر وخت نه مارکیټ بره روان دی. نو دلته اوس ګورو موږ چې مارکیټ اوس دلته یو غټ موو وکړي. غټ موو مطلب غټ حرکت وکړي، بره لاړو. صحیح شو. بره حرکت وکړي، ټریډ دلته دا دی مارکیټ څه وکړو، بره لاړو. دلته څه شو، یو ریکټینګل جوړ شو، یو اسینډینګ ټرینګل جوړ شو. صحیح شو. اسینډینګ څه شو، اسینډینګ ټرینګل پیټرن جوړ شو. دې نه بس اوس ټریډ موږ چېرته لګو، ټریډ چې دی ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې 2 نه 4 کینډلو مینس کې چې یو کینډل هم بره جوړ شي بس هغې کې به تاسو ټریډ ولګوئ. صحیح شو. نو دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو وګورئ دې ځای کې دا یو کینډل کراسینګ کړی دی، بل کینډل چې دی بل کینډل دا دی ټچ دی ورسره معمولي غوندې ټچ دی. نو په دې کینډل کې موږ چیک کوو، په دې کینډل کې ښه یو ټریډ موږ لګولی شو. صحیح شو. دې کې موږ ټریډ لګوو، ټریډ لګوو. صحیح شو. ټریډ څنګه لګوو، ټریډ دلته راځو، دلته بای لګوو، ډایرکټ په دې کینډل کې موږ دلته بای ولګولو، خپل سټاپ لاس د پریویس کینډل لوور کوو یا د سیکنډ تھرډ کینډل پریویس لوور کوو سټاپ لاس. صحیح شو. دا موږ سټاپ لاس شو. او زمونږ ټیک پروفیټ چې دی ټیک پروفیټ زمونږ دلته څو راکړی، دلته موږ ته بیخي یو چند پروفیټ راکړی. دا دی 1% یو چند موږ ته پروفیټ راکړی مارکیټ نه، مطلب که $10 تاوان کړو $10 ګټه موږ ته راکړې ده. خو دا لږ ویلیټیلیټي لري. صحیح شو. دلته څه کول ته مارکیټ ډېره ویلیټیلیټي کړې ده. نو که دلته اوس مثال که تاسو لږ غټ دغه هم ورکړی، غټ ټارګېټ هم ورکړی، نو دلته تاسو وګورئ بیا به تاسو سټاپ لاس دغه کوئ. صحیح شو. وګورئ خپل سټاپ لاس به ټریل کوئ. خپل سټاپ لاس ولته که سټاپ لاس موږ دې ټریل کوو، دې ته لږ لاندې راشو، دې نیکلاین سره نږدې سټاپ لاس راولو، نو دا ولته معمولي بچ شوی دی او بیا دلته موږ ټک پروفیټ دلته هیټ شوی دی، موږ ګټه دلته اخیستې ده. نو بیا هم په هر صورت کله ناکله غټ پروفیټ اخیستو دپاره لږ ریسک اخیستل کېږي، نو هغه ریسک د وجې تاسو شاید تاوان وکړئ. نو که دلته موږ یو چند پروفیټ اوچت کړو، 1% پروفیټ موږ دلته اخیستی، نو موږ ښه په ارامه څه کړی دی، موږ ښه په ارامه بس خپل ګټه اخیستې ده او مارکیټ نه وتي. دلته تاسو وګورئ دې کې زه به لږ بره لاړ شم، دا 1% یو چند موږ څه کړی ګټه دې کې واخیسته او مارکیټ نه ووتو. نو همدا شانتې بعضې وخت کې به مارکیټ کې بعضې وخت کې به لږ په غټه ګټه او بعضې وخت کې په وړه ګټه، خو همداسې کوئ چې یو یا دوه ټریډه تاسو لګوئ، نو یو ټریډ چې تاسو دی یو ټریډ هم تاسو په کم اماونټ کې وباسئ ګټه، یو ټریډ پرېږدئ چې که چېرې 2 چنده 3 چنده ټارګېټ تاسو غواړئ چې هم هیټ شي، نو یو ټریډ یو اماونټ چې دی وړوکی ټریډ هغه پرېږدئ غټ یو پر 2 چنده یو پر 3 چنده ته، او یو ټریډ چې دی یو پر 1 چند ته هغه پرېږدئ. نو چې یو ګټه دې وځي بله ګټه خیر که لږ تاوان شي، نو هغه تاته یا په 1 چنده کې نیمه ګټه کم از کم خپل هغه تاوان دې نیم ریکور کړي. نو دغه حساب سره تاسو خپل ریسک ریوارډ ریشو سره ریسک ریوارډ ریشو منیجمنټ سره تاسو دې نه بعد بیا ښه په ارامه کار کوئ. خو دې څومره چې بار بار کار کوئ پریکټس کوئ انشاءالله هغومره پې پوهېږئ عادتېږئ او بیا به تاسو دغه مایند کلیر کېږي چې اوس تیزي کې یا په کوم سټریټجي په کوم تخنیک زه کار وکړم. صحیح شو. خو بیا هم موږ ته یو پر 1 چند ګټه دلته هلته راکړې ده. دلته راځو، دلته موږ سره یو بل اگزامپل دی، بل اگزامپل ما په خیال همدا صحیح ده. ښه دا و د ډیسینډینګ پیټرن، ډیسینډینګ ټرینګل پیټرن چې دی یو اگزامپل دی موږ سره. صحیح ده. دلته تاسو وګورئ مارکیټ ډېر وخت نه موو ډاون کوي، ډېر وخت نه چې کوي موو لاندې کوي، لاندې روان دی. دا یو ساعته چارټ دی. نو دلته وګورئ ډېر څو ورځو نه دا د لاندې دا ډیټ وګورئ، دا د 28م چې دی 28م د اکتوبر 2022 نه 2022 نه دا مارکیټ چې دی لاندې تللی د 28م نه تر 28م پورې. صحیح شو. 28م پورې مارکیټ شوی دی، 28م نه بلکې ډېر وخت نه بیا نور هم لاندې تللی، خو مطلب 28م نه 28م مطلب یو 2 ورځې مکمل مارکیټ شیر دی لاندې تللی دی. ښه اوس دلته موږ سره چې شو، دلته اوس موږ سره یو
ډیسینډینګ پیټرن جوړ شو. ډیسینډینګ پیټرن څنګه جوړ شو؟ مارکیټ لاندې لاړو، لاندې راغلی دی کې اوس تاسو وګورئ چې دلته لاندې ګوره ما ورته ویلي چې ډیسینډینګ ګوره اسینډینګ خو مې ورته ویلي چې بره همواری لاندې نه زینو شکل ولري، خو اوس په ډیسینډینګ پیټرن کې چې لاندې نه همواری یا لاندې نه سیده ټچ شوی بار بار سپورټ یې اخیستی، او د بره نه چې دی څنګه وي، بره نه چې دی هغه د بره نه چې لاندې راځي هغسې زینو شکل لري، نو دغسې ټچ شي بیا لاندې راغلی بیا ټچ شي بیا لاندې شي بیا لږ لږ ټچ شي، نو دغه ته د چا ویلي د ډیسینډینګ پیټرن وایي. صحیح شو؟ دلته تاسو وګورئ دغلته څنګه سټریټجي موږ څنګه اپلای کوو. دلته وګورئ مارکیټ ډاون تللی دی، ډاون تللی دی، دلته وګورئ ډیسینډینګ پیټرن جوړ شو. صحیح ده، ډیسینډینګ پیټرن جوړ شو، دا د ډیسینډینګ پیټرن دا سیده یو خط جوړ شو. دا د ډیسینډینګ پیټرن نه بعد ما تاسو ته ویلي چې یو کینډل کراس کېږي، بل کینډل یا دویم کینډل دریم هر یو کینډل چې هغې نه بعد د کراس نه بعد چې هر یو کینډل تر څلورم کینډله پورې چې هر یو کینډل لاندې جوړ شو تاسو هغې نه پس ټریډ ولګوئ ښه ازادانه. صحیح شو؟ دلته تاسو وګورئ دا چارت به لږ را زوم کړم او دلته به تاسو ته لږ نږدې نه وښیم تر څو تاسو پرې لږ کلیر پوه شئ. صحیح ده، دلته ګوره دا کراس شو، دې ځای کې دا ته ټچ نه دی، دې ځای کې موږ چیک کوو سیل ټریډ لګوو، سیل ټریډ موږ لګوو کوم ځای کې دې ځای کې موږ ډایرکټ سیل ټریډ ولګولو، سیل ټریډ او موږ سټاپ لاس چې دی موږ پریویس کینډل های ورکوو. صحیح شو؟ دې کې های ورکوو هغې کې موږ لو ورکولو، نو یو پر څه کم دوه چنده موږ ته ښه په ارامه چیک کړی، پرافټ را کړی دی، ګټه یې را کړې دې ځای نه موږ وتیو. صحیح شو؟ دا ګوره یو پر 1.8 یا اتیا پر اتیا، یعنې مطلب داسې ووایه چې $10 که تاوان کوو نو موږ ګټه کوو یو $18 یو $2 فرق کوي $10 سره. صحیح شو؟ نو یو $2 فرق کوي، نو یو پر دوه چنده موږ پرافټ واغستو، مارکیټ نه ووتو. صحیح شو؟ دغه شانتې ګوره دلته واپس لږ بره راغلی دی مارکیټ ته، ځکه چې دلته بعضې خلکو ګوره دلته که څوک دا مارکیټ بعضې وخت کې یو ټریپ هم اچوي، یو ټریپ غوندې شي. ټریپ په دې شي چې مطلب دلته خلک اکثریت دې ځینو کې دې پیټرنز باندې اکثریت خلک بعضې وخت کې ډېر یو غټ ټارګېټ یو غټ ریشیو ریوارډ غواړي که نه، مطلب 1/4 1/3 1/4 داسې غټ پرافټ غواړي، نو هغه چې دی هغې ته مارکیټ یو ټریپ جوړوي، نو مارکیټ واپس راځي. د سټاپ لاس مهمه ده، سټاپ لاس ځکه ته بار بار یادوم سټاپ لاس خپل لیول کې ورکوئ. نو که تاسو یو نارمل ټریډ جوړ کړی نو تاسو دې کې په ارامه سټاپ لاس ورکولی شئ، خپل پرافټ چې دی که یو پر څو چنده یو پر 3 چنده هر څو چې تاسو غواړئ دلته وګوره دې ځای څو ته تللی دی، یو پر 3 چنده ته تللی دی. صحیح ده، یو پر 4 چندو ته هم تللی، خو زه به 3 چنده بس کوم. دلته اوس تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو دلته خیال دی دې ځای کې. صحیح شو؟ دې ځای کې تاسو ته پرافټ درکړی دی ښه په ارامه مارکیټ، صرف دغه ځای کې نور هم تاسو خپل ګوره بالکل د دې ټرینګل های تاسو جوړوی شئ، خپل سټاپ لاس ته پرافټ تاسو یو پر 3 چنده یو پر 2 چنده ښه په ارامه اخیستی، خو هغه لنډ پرافټ به دې ښایي چې مارکیټ نه ووځئ تر څو تاسو ته چانس پیدا شي او نور پرافټ نور مارکیټ انالایسس کوي او نور هم پرافټ اوچت کوي. صحیح شو؟ دا دلته وګورئ ستاسو سټاپ لاس دا دی یو پر 3 چنده دې ځای کې موږ ته راکوي. سټاپ لاس خبره ده، سټاپ لاس مطلب څومره چې دلته سټاپ لاس لنډ دی نو به تاسو په دې لنډ ځای کې پرافټ زیاتي، مطلب سټاپ لاس ځکه لنډ دلته د محاسبې د وجې ښیم، نور شی نه دی. که ته حساب ته نیولې چې $10 تاوان به نه او زه $10 ګټه غواړم نو هلته به ته خپل لاټ سایز لږ زیاتی. صحیح شو؟ لاټ سایز خو انشاءالله پېژنئ، نو لاټ سایز به لږ زیاتی نو چې تاسو ته هلته پرافټ هم بیا زر په لنډ ځای کې زیات درکړي. صحیح ده؟ ښه، دلته تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو ښه په ارامه پرافټ واغوستو، مارکیټ نه ووتی. زه به دا لږ زوم اوټ کړم واپس چې هلته موږ یو بل اګزامپل هم دی په ډیسینډینګ پیټرن کې دا دی. ښه، ډیسینډینګ پیټرن کې دلته موږ سره یو بل اګزامپل دی. ګوره مارکیټ چیک کړی، موو ډاون کړی دی. صحیح شو؟ موو ډاون کړی لاندې راغلی دی. دې ځای کې تاسو وګورئ مارکیټ ښه په ارامه لاندې راغلی. دې ځای کې وګورئ یو صحیح شی جوړ کړی، یو صحیح روډ یې جوړ کړی، یو صحیح سپورټ زون یې جوړ کړی. دې ځای نه مارکیټ ښه منظم برتلی، دې ځای نه مارکیټ سایډ نه راغلی دی، داسې زینو غوندې راغلی. دې ځای کې ما ورته ویلي چې یو کینډل کلاس شي، بل کینډل کې تاسو خپل شی وکئ، خپل ټریډ ولګوئ. لکه دلته تاسو وګورئ زه را زوم ان کړو، دې نه پس ته به زه ورته دلته دغه وکړم. صحیح شو؟ دا دی. دې ځای کې ګوره یو کراس شو، بل کینډل دلته جوړ شو، ښه دا باډي هم وړه ده خو زه بیا هم دلته ټریډ کوم. صحیح شو؟ مثال غلطۍ کې یا صحیح هر ځای چې ټریډ وشي. دې ځای کې مثال موږ نه ټریډ وشو، دې ځای کې دلته موږ نه ټریډ وشي او دلته موږ د پریویس کینډل های موږ ورکوو، دا پریویس کینډل نه تیر کینډل یو غټ انباره سر موږ
چې وکړو چې مو کې هغه موږ سټاپ لاس ورکې دلته راځو خپل پروفیټ یو پر یو چند کموالو دا یو پر یو چند خپل تایلند راکې موږ ته یو پر یو چند موږ تایلند راکې او کوایو چې نه موږ پروفیټ ډیر الو نو دلته څه دلته به لګ لیټ موږ ته پروفیټ ان دیږي کې بیا راکړی دی پروفیټ دلته څه یو پر سوچند موږ ته پروفیټ راکړی یو پر دوه چند موږ ته پروفیټ ان دیږي کې بیا راکړی دی څه شنو ځکه درته وایم چې لږه ګټه مارکیټ نظر وتل ځکه ښیي چې ته نور هم چارټ انالایز کې نور هم ته پروفیټ خواله سی شو خیر کته دلته لګ لاټ سایز لږ ښه غوندې کار کې لږ منیجمنت سره کار وکړي لږ ښه غوندې لاټ سایز کار کې لږ معمولی زیات لاټ سایز کار کې نو ته په یو پر یو چند یا دومره لنډ ځکه ته دی لنډ ځکه چې دی لنډ ځکه ته په آرامه سره ښه مکمل د میاشتې مکمل خپل هغه پروفیټ وچلوی شي که لاس دې کړی لاس هم ریکور کوی شي نو دلته به لاټ سایز د ریسک ریوارډ ریشو یعنی د اکاونټ منیجمنت خبره ده چې څومره ته په کا اندازه ته منیج کولی شي صحیح شو دغه شان تاسو څه کولی شئ خپل ټریډز منیج کولی شئ او په حوصلې سره سټیپ بای سټیپ سره څه کولی شئ خپل اکاونټ بیلانس کولی شئ خپل اکاونټ سټیپ بای سټیپ ګرو کولی شئ او په آرام ان شاء الله خو منظم یو سټیبل پروفیټ اخیستی شئ نو الله دې وکړي چې په دې ویډیو پوه شوي وي او دغه ریکټینګل ډیسینډینګ او اسینډینګ ټرینګل پیټرن چې دي دغه باندې بار پریکټیس وکړئ ځکه چې دا یو کنټینیویشن پیټرن دی مطلب مارکیټ ډېر لاندې بره تللی هغه ځای کې چې راښکاره شي ډېر ښه کار کوي تاسو ته فایدهمند وي او تر څو چې تاسو یو پروفیټیبل ټریډران ځانه جوړول غواړئ او شئ نو هغې پورې تاسو ته پکار دا ده چې تاسو بار شی وکړئ بار پریکټیس وکړئ بار مارکیټ کې ځان شی کوئ ځان صحیح پوه کوئ او منظم ټریډینګ وکړئ صحیح ده ښه بیا هم څه مشکلې پوښتنې ازادانه تپوس کولی شئ کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ بیا هم تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته